د پاکستان لخوا د طالبانو سفیر هزارول او ګواښ وایي که اصلاح نه شوي دا ځل به سخت غبرګون سره مخ شي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر احمد شکیب احضار کړی. یاد وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر پاکستان برید غندلی او زیاته کړې ده چې د چمن د نښتو په اړه مو ورته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی او د بیا تکرار په صورت کې د شدید غبرګون ګواښ هم کړی. خو تېره ورځ د طالبانو دفاع وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي و چې برید لومړی پاکستاني پوځیانو کړی او همدارنګه پاکستان د طالبانو سره جګړې ته پلمې لټوي. بل خوا د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالبانو له تازه نښتې وروسته ویلي چې طالبانو د دوی په مقابل کې د وسلو ځواب ورکړی. جیم نیوز نن خبر ورکړی چې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وروستیو سرحدي نښتو د پاکستان د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ د اندېښنو څپې راپارولي دي. د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سناتور فاروق نایک وویل موږ په نړۍ کې د افغانستان او طالبانو د بیان په توګه د لویدیځ د ارادې پر خلاف عمل کوو، خو برعکس دوی یعنی طالبان اکثره وخت زموږ پر وړاندې وسلې کاروي چې دا ډیره بدبختي ده. نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید او د دواړو لورو ترمنځ له وروستیو سرحدي نښتو وروسته وکړې. د هغه په وینا له هند سره د ختیځې پولې په پرتله د افغانستان پر پوله د شخړو شمیر ډیر دی. خو د پاکستان د سنا دغه جګپوړي غړي ویلي چې هیواد د طالبانو په اړه په خپله پالیسۍ کې د بیا کتنې اړتیا لري. یو شمېر طالب فعالانو بیا په ځواب کې لیکلي چې موږ تاسو ته نه دي ویلي چې زموږ ترجماني یا استازیتوب وکړئ او که تاسو رښتیا هم افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلویان یاست نو غرب ته د استازیتوب پر ځای په رسمیت وپېژنئ. خو موږ پوهیږو چې تاسو د غرب او امریکا له ویرې هیڅکله داسې اقدام نه کوئ.